السلام علیکم ورحمت الله. قدر ملیدونکو، په دغه توره شپه چې موږ راغلي یو، موږ درته نن یو سپین حقیقت ښیو چې په دې خیمه کې څه دي. نه یوازې زه، ټول لیدونکي باید پوه شي. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. فانی دنیا خو پاتې د هر چا نه ده کنه ده، لږ سوچ کړه د هر چا کډه روانه ده کنه ده. فانی دنیا خو پاتې د هر چا نه ده کنه ده، فانی دنیا خو پاتې د هر چا نه ده کنه ده. مرګ مسافر څومره ښکلي ښکلي ځوانان لاړل، مرګ مسافر څومره ښکلي ښکلي ځوانان لاړل. جار نور په دې پوه شه دنیا ورانه ده کنه ده، جار نور په دې پوه شه دنیا ورانه ده کنه ده. لږ سوچ کړه د هر چا کډه روانه ده کنه ده. فانی دنیا خو پاتې د هر چا نه ده کنه ده، فانی دنیا خو پاتې د هر چا نه ده کنه ده. جار څومره سپین مخونه خاورې شول تر کې ګلونه، جار څومره سپین. قدر ملیدونکو، الحمدلله دغه دی خیمه ودرېدله. دا چې ولې موږ دلته راغلي، ولې مو په دا توره شپه باندې خیمه ودروله. ورځو اوس هغه کور ته. خره دی، تاسې ما سره وګورئ. راځئ. لږ فکر که دنیا ډک ور اجازه ده داخله در شو؟ اجازه ده؟ سوچ کړه د هر چا کډه روانه. دا زما د افغانانو حال ده چې دوی صرف ځان باندې ټاټ درولی ده، خیمه نه لري. کم دا لحظه باران شولو، دغه ماشومانو باندې به څاڅکې راورېږي، دا به نامده خوشته وي. تاسو که وګورئ، دوی دغه یو ټاټ درولی چې هغه هم ټول سوری سوری ده. دا خیمه نه ده، دا ټاټ ده. په دې کې زما د ګل په شان ته ماشومان ناست دي، الله هیلي ته او شنه اسمان ته، او لاندې ورته اور بلیږي. تاسو مړۍ خوړلې ده؟ تاسو مړۍ خوړلې ده؟ ولې؟ تر اوسه نه. تر اوسه لا نه ده خوړلې. دا چاپلکې دي که بوټان دي؟ بوټان همداسې نه وي، دا خو چاپلکې دي. پرې سوي دي. ښه، موږ چې دلته په دا توره شپه باندې ولې راغلو، په دې خاطر باندې راغلو. ما یې خدای ناخواسته که نن شپه باران شولو، زما دا کوچني ماشومان به باران ته ناست وي. نه غواړم چې دغه زما د ګل په شان ماشومان په باران کې کښېني یا په یخ کې کښېني. زموږ نور څه په وس کې نه وو پوره، خو یوه خیمه خو د موږ وس کې پوره وه چې دوی د باران نه وژغوري. دوی دپاره موږ ګرمې کمپلې هم راوړي دي، بالښتونه دي هم کمپلې دي، تر څو دوی دغه ژوند دغه سیستم یو څه لږ بدل شي. ټاټ نه لا تر خیمې لاړ شي، له خیمې نه خدای مهربانه یو کور به ورته پیدا شي. خو هغه چې کله دغه به کوچني ماشومان لوی شي او مزدوري وکړي، ځان ته به کور جوړ کړي، تر هغې ناممکنه ده. تاسو نور دلته ټاټ کې نه اوسېږئ. ستاسو د شپې یخ کېږي؟ ولې هم نه کېږي، کېږي. تاسو به نور یخ نه کېږي، تاسو به نور شنه اسمان لاندې نه وئ. مونږ خو لا شته یو که نه. ښه، تاسو ته مونږ خیمه ودروله هغلته، تاسو به اوس خیمې ته ځئ، خیمې کې به ژوند کوئ، او ستاسو لپاره مونږ ګرمې کمپلې هم راوړي دي. صحیح ده؟ دا واړه واړه زنکي مې وو، د اګر د شپه به په زړه تېره کړل. ما ببوی ما در پټ کړه، ما به یو راپټ کړه، بد به مې راپټ کړه، پښې به یې کرلې، ما به چې خدای دې تا مهرباني راباندې وکړي. په ما خو تېره خوا مهرباني درېدلې ده، تاسې مهرباني راباندې وسوه، تاسې د پاک خدای مهرباني وکړي. تورې خاورې مې په لاس کې سره زر ګرځه که به په لوی خدای کې زیږي. هر خوا مطلبونه مې بیا پرسه. موږ ثواب مو وکړو، تاسې ثواب دې لوی خدای وکړي، لوی خدای دې در باندې مهربانه شي. تاسې نه مخه دې ډېره ډېره یایي، موږ په منم توره خاوره په خوږه دی. خیر ده مورې، خیر ده مورې، دغه د خدای مهربانه شولو. ولې تاسې ژاړئ اوس؟ ها مورې؟
بچې مه ژړئ خیر ده خیر دغه د خیمه ودرېدله مورې موږ داسې ټول مرو یو څوک هم ژوندي لا نه پاتې کېږي په دې نړۍ کې ټول به ځي له دې نړۍ نه تاسې خو زما د هېوادوالو حال ګورئ چې په کوم حال باندې دي دا زما د ملت یتیمان دي چې نن په دې خړو خاورو کې ناست دي نن د شنه اسمان لاندې ناست دي حالا د موږ داسې باندې غیبي رحم وکړي وطن کې مې یو بد حالت ده راځئ چې په ګډه کار سره وکړو راځئ چې دغو یتیمانو ته او دغو کونډو ته چې دا په موږ باندې حق لري او په ورځ قیامت کې به یې نیولي وو دوی دپاره کار وکړو داسې ډېرې نورې کونډې یتیمان هم شته خدای چا حال نه دی اخیستی او نه خپلې پښتو او نه خپلې غیرت اجازه ورکړي چې چاته د خپل حال ووایي دا خو زمونږ غیرتي خلک د حال نه وایي خو تاسې په خپله فکر وکړئ او په خپله ګاونډیانو باندې او داسې خلکو باندې رحم وکړئ دوی سره همکاري وکړئ دوی سره مرسته وکړئ ښه مورې ستاسو لپاره مونږ خیمه ودروله ستاسو لپاره مونږ ګرمې کمپلې او شیان هم راوړي دي هغه مو درته وسپارو اوس څومره ورته خوشحاله شو مورې ته بد خطرې له مخه وباسه پاکه خدای د کاله بخت یې چې خدای قرآنه مسافر و د سر صدقه کې خدای د هرې بلا مخ دې ودروي امین ټولو ته دعاوې کوه چې کومکونه موږ سره کړي دي مرستې کړي دي ټولو ته دعاګانې کوئ په توره خبره به د الله پر رضا رایستلي پاکه خدای د هرې حاجتونه یې پوره کړي الله دې ډېره بلا مخ ته درته ودروي زما د مور دعا به حتما قبلېږي چې په قبله باندې ناسته او په خاورو کې خپله کوچني ماشومان یې په خړو خاورو کې پراته دي نو چې د داسې خلکو دعاوې نه قبلېږي بیا به د چا قبلېږي حتما به قبلېږي هغه چا چې کومکونه مرستې کړي دي ځانګړې مننه ترې کوم کور ودان دغه دعاګانې مو بس دي دا ستاسو لپاره د میلیونونو نه ډېر ارزښت لري د خیمه ورته سپارو ځینې شیان هغه هم ورته ورکوو دغه د خیمه ودرېد الحمدلله باران نه بچ شول او هغې تر څنګ چې دوی توشک او کمپل نه درلودې هغه دغه هم ورته راوړل موږ خو دا خیمه د سجیله ودروله شاید ځینې ستونزې ولري موږ خو بلد هم نه یو په د زړه درد و نه مو غوښته چې دغه یتیمان همدغسې یخ ته کښېني او باران ته کښېني خدای ناخسته که باران شولو نو اجل راغلو د خیمه مو درته ودروله سبا ته تاسې برابره کړئ دومره سره صحیح ده مورې انشاءالله هغه دې بسترې دې وشوې کمپلې هر څه دې وشول الله تعالی دې اجرتونه درکړي الله دې ثوابونه در ورکړي امین الله دې ډېره بلا مخ ته درته ودرېږي د مسافرو دې سر صدقه مسته خدای قرآن خوشحاله اوسې مورې ژوندی اوسې قدرمنو لیدونکو دغه دا خو وشوله الحمدلله څه چې کوي الله جل جلاله کوي موږ یوازې یوه وسیله یو دا دنیا د ورځې ژوند نه تېرېږي لکه نن شپه چې روانه ده به هم تېره شي راځئ چې په خپل ژوند کې د داسې خلکو سره همکاري وکړو او یو بل ځای ته هم ځو هلته هم یو ډېر بد حالت هغه به هم راسره وګورئ موږ سره راځئ هغه بل ځای چې موږ درته ښودلو دغه خیمه ده په دغه خیمه کې اوس موږ نفر هم شمارو او د دوی هغه کمپل هم شمارو چې څو کمپلې لري او څو نفره دي راځئ دا موږ سره وګورئ فانی دنیا خوبات السلام علیکم بس اجازه را داخل در شو فانی دنیا خوبات قدرمنو لیدونکو راغلو دغه بابا به شاید تاسې موږ سره په بله ویډیو کې هم کتلی وي چې د غربت له امله یې باران اوښکې له سترګې تویې کړلې او زما دا کوچنی ماشوم به تاسې کتلی وي چې ده به وایي چې خود دلته په ټوله خیمه کې څو کمپلې دي دوه یوه د بلستان ده یوه کمبله ده هغه سم ته جاب چې وګوره یو شی ماتې نشته صرف ترپال ده په دوو کمپلو کې څو نفره پټېږئ تاسې اته نفره دا امکان لري ولا نو مجبوري ده څه خیری کوي په دوو کمپلو کې اته نفره او په دې یخ ژمي کې او بیا په خیمه کې بیا دغسې کوچني ماشومان الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي تاسو یخ کېږي د شپې ولې مو یخ کېږي یو کلی وي در باندې تاسې په یو کلي کې څو نفره پټ وئ تاسو ته مونږ کمپلې درکړو خود کمپله غواړئ بله غواړئ
دا خود اوس هم خود وایي ښه دا به موږ درکړو دغه دي ته راکړه دا کمپنۍ دغه دي توشکه دغه دي برستان دا کانادا بغیر د اسلام زندگی نقام خوشحاله شي ورته خوشحاله شي دغه دی ودرېږه دا بلغ دا واخله بالښتونه بالښتونه دغه توشکې دي دا بلښتونه دي واخله ده واخله تیم غواړي تا دغه ده چارنا پدې د وخت ګورنا پدې ځواني وي چارنا پدې د وخت ګورنا پدې دغه باندې ویده کېږي پټکیږي وایي په پټېږم دوی لا د پټولو ارمان لري ځکه چې دوی په کور کې دوه کمپنۍ او بړستنې لري نور څه لري نه د پټولو ارمان لري که موږ ورته وایو سر پکې ږدي وایي زه پکې پټېږم بلخ کې هم پټېږي دوی بلخ کې پټېدی شي خو دا نر سړی ده خو دا هر څه کولی شي حاجي صاحب خوشحاله شو اوس الله دې ګل ګلزار کړه ستا دغه د کمپنۍ او بړستنې هر څه وشول خدای خوشحاله کړه ټولو ته ورسېده آباد شي کور آباد هیله دې پوره شوله بچی دې لوی قدرمن لیدونکو دا خپرونه که څه هم ډېر ستړي یو خو په ډېرې خوشحالۍ سره پای ته رسوو او ولې موږ د شپې راغلي وو دلته ځکه راغلو د شپې زما دغه کوچنی ماشوم یخ ونه وهي زما دغه ورور چې لاس تر زنې ناسته چې یخ یې ونه وهي زما دغه د ګل په شانتې خویندې چې نن شپه یخ یې ووهیم زموږ دپاره ډېره یوه غټه خبره ده انشاءالله موږ به کوشش کوو ستاسو امانتونه په توره شپې تر خلکو ورسوو دا خپرونه په ډېرې خوشحالۍ سره پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت بای بای ورته ووایه که تاسې په محلونو کې موږ بیا په کېږدۍ کې هم دومره خوشحاله یې زړه سکون لرو بای 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 بای